الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی بشک صدقه دا الله جل جلاله غصه ختموي، دا الله خشم، دا الله ناراضگی په خوشحالي بدلوي او د سړي سره بد مرګ لري کوي. محترم و عزتمنو، صدقه کول یو دومره عظیمه کار دی چې دا رد بلا ده، د سړي سره بلاګانې، مصیبتونه، تکلیفونه لري کوي، د الله جل جلاله د رضا او د خوشحالي سبب ګرځي. ځکه فقهای کرام فرمایي چې کله ستاسو یو ګناه وسي نو تا ته پکار ده چې ته فورا لږ صدقه وکړي، چې د هغه ګناه په وجه کومه د الله ناراضګي او خوابدیا راغلی وي هغه ناراضګي ختم سي، په خوشحالي باندې بدله سي، د الله په رضا باندې بدله سي. کله چې الله جل جلاله راضي سي نو بیا تا د بد مرګ څخه هم ساتي. عزتمنو، نن سبا دا بد مرګونه څومره ډېر دي. یو مسلمان نه غواړي چې داسې مرګ ورته وسي لکه نن سبا چې ځینې مسلمانانو ته راځي. د پلار دپاره پیغور وي، د قریبانو دپاره پیغور وي، د یو عالم د پاره دا حکم وي چې د په جنازه کې لا شرکت مه کوه. دا د مسلمانانو مرګونه دي. نو پکار دا ده چې د داسې مرګ څخه د ځان ساتلو دپاره سړی صدقه وکړي. صدقه ضروري نه ده چې کورپچیان رپچیان به کوي. غریب سړی، مسکین سړی، د هغه که یو روپۍ صدقه کړي هم الله ته قبوله ده، که یوه خرما صدقه کړي الله ته قبوله ده. در دې چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي که چیرې ته د څه د صدقې کولو وس نه لرې، یو ښه خبره ده چا پرې ورسوه، دا هم صدقه ده. نو پکار دا د عزتمنو چې نن سبا داسې بد مرګونه دي، داسې د فتنې مرګونه راځي چې انسان نه غواړي چې داسې مرګ د په برخه سي. نو دې ته پکار ده چې هغه صدقه وکړي، خیرات وکړي. که چیرې د یوه خورما په وسه نه وي پره، یو ښه خبره خو درې مسلمان ور ورسوي، د دین خبره خو ورسوي. موږ خو نن سبا نه صدقه کوو، نه د حق خبرې، نه د دین خبرې در خلکو پرې ورسو، بلکې بدې خبرې د خلکو پرې ورسو. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.